دوستانو نورو ځوانانو سره هم دلته خبرې کوم ولاړ دي. ځوانه ته لکه چې دوی نه خفه یې؟ نه ولې خفه یم؟ جوړ یې؟ ښه صحت ښه دی؟ ښه جوړ یې؟ ستړی مش جوړ تکړه جوړ په خیر ستړی مش جوړ تکړه او جوړ په خیر صحت ښه دی. چا سره وغږېږم یو کس راته وښایې که ټولو سره به رئیس صاحب سلامونه. وعلیکم سلام. جوړ تکړه څه نومېږې؟ نوم مې شمس الحق تلاش دی. د کوم ځای؟ د متون ورغه کلي اوسېدونکی یم. ښه ډېر ښه. څنګه راغلی نن؟ والا نن خو تاسو ته پاته ده چې د سیلاب صاحب په هڅو 110 ودونو تیارول دي چې دا ډېره د خبري ده د خوستوالو لپاره ویاړم فخر کوم ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن په دې مراسمو کې ګډون کوم. که څه هم د دوبۍ نه ورته راغلی یم. خالد دغو دوبۍ نه راغلی یې؟ څومره وخت کېږي چې راغلی یې؟ تقریبا شپږ ورځې کېږي چې راغلی یم. چیر وړي نه دي؟ لپاره چیر وړي نه دي اترونه؟ دوبۍ کې کوم ځای کې؟ دوبۍ کې شارجه کې. شارجه کې ته موږ خپرونې کله کله نه وینې؟ ولې نه وینم؟ تاسې ټول کمنټونه لګه چې نه کې؟ نه کوي زه خپله بس خیر او سیاسي ټوکه مې درسره وکړه. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ډېره د خوښۍ ورځ ده. زه بار بار دا یادوم چې تا خپله دا ډول مراسمو نه څومره خوند اخلي؟ زه خو که ته وایم چې راغلی دغه مراسم کوشش مو شو ته راتلم، خو کوشش مو وکړه چې په دا مراسمو کې ګډون وکړم. دغې په خاطر لږه بیړه مو وکړم چې زر ورته ورسېږم. د دغه ځوان احساس بالکل د ستایلو وړ دی چې ان له دوبۍ نه دغو مراسمو ته راغلی دی. ځوانه ستا نوم؟ ایمان قاضي محمد خوستوال. او ستا؟ ما فرید الله فریدي. ستا؟ احمد الله احمدي. عادل جان معراج. ډېر ښه. نو خوښه مده ده چې یو بیت یوه ټپه سره شریکه کړو. زه وایم چې عادل جان به یې پیل کړو. مهرباني. داسې خو نور څه خو نه لرم، خو یو وړوکی بیت دی چې درته ووایم چې تکبر سړی په څه خبره وکړي، تکبر سړی په څه خبره وکړي، څو سهاره څو ماښامه زندګي ده. ډېر عالي. او تا؟ زه خو یو څه نه لرم بیخي. ما وایي که وایي چې یوه ټپه لرم. تا سره څه شریکه ده؟ ما سره شی نشته. اوهو بیا خو نه راتلم که نه. رئیس صاحب داسې خبرې دي دلته ګوره. دا خو دته معلومات کېږي دوبۍ کې دغو خپرونو دغو پروګرامونو ډېر مسافر خوند اخلي. تا ته څه شی دي؟ ته د څه شي رئیس یې چې موږ ته معلومات وشي؟ زه خپله د متون منګلو ځوانانو شورا بنسټګر یم. منګلو ځوانانو ټولنې د انسجام کمیټې مشر وم پخوانی، خو اوس د مسافرۍ لوسته بل هیواد کې شپې ورځې سبا کوو. مطلب کور دې ودان نو ډېرې ښې خبرې مو در سره وشي. زه به نورو ځوانانو سره هم خبرې وکړم. ستاسې په اجازه. زدران صاحب سلام. سلامونه، نیکي له احترامات مو منئ. تاسو ته او ستاسو د سولې پیغام راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته نیکي له احترامات وړاندې کوم. کور دې ودان. داسې به ارام مخکې ځوم. زدران صاحب د خوست د ډله ییز واده په اړه به هم له تا نه معلومات واخلو چې څنګه دا پروسه را پیل شوه، تا دغه برخه کې شامل کس وې؟ دا سجاد صاحب کله چې زه کابل ته لاړم، بیا سیلاب صاحب ته مو وویل چې که خوست ته راغلی موږ د ګډو ډله ییز واده یو پروګرام جوړ کړو. ده راته وویل چې خوست کې خو رواجونه ډېر سخت دي وبه نه شي. ما ورته ویم چې زه په ډاډ سره درته وایم چې زه دا کار برابرولی شم. ده وویل چې بیا به ما ورته یو چیلنج ولګوم. ما چې څنګه وایي 50 به راته برابر کړې. ما چې 50 نه که چیرې ما تر سلم درته ونړول زه بیا بیخي خبرې نه کوم. دغه وه چې زلزله وشوه. خدای دې شهیدانو شهادت قبول کړي او زخمیانو ته د خدای جل شفا ورکړي. زلزلې ته بیا پکتیکا ته لاړو. پکتیکا نه چې راغلو دلته بیا راډیو کې میلمه کړ. هغه وه چې دا لړۍ م شروع کړه. بیا اول ورځ نه دویمه ورځ باندې ما هغه نمبره مې ما ورکړي وو. بیا 38 کسان ما ولیکل. چې ومې لیکل مازدیګر چې پارک ته لاړو، تڼیوال پارک ته. ده وویله د کندریانو خبره وکړه، وایي چې د مور شیدې دې شه. خبره یې داسې وکړه. هغه 38 کسان وایي دا خو د نن ورځ کې راته 38 ولیکل. خدای چې ته به نورو څه کوې. هغې نه لړۍ داسې روانه شوه. ما سره بیا نور د انډیوالانو زه وم، ځلان صاحب و، بشردوست صاحب و، احمد صاحب و، ډېر کسان شو. بیا خو ورو په ورو زیاتېده دغه لړۍ. اخر 160 ته ورسېده. دا هم بیا ورکمول چې کوم په شرایطو برابر و 110 کسانو ته هم راټیټ کړه. داسې ورو ورو چې په دې کې ډېر ټیم یې ونیو، 2 نیمې میاشتې څو وخت یې ونیو. هغه د نن تاسو خپله ګورئ وینئ چې
د ودونو هغه نیټه هم راورسېده او پروګرام هم ولنشري دی او تاسو ډېر همکاري چا وکړه یعنې په لوړه کچه همکاري چا وکړه تجارانو وکړه که نه دغه په ټیټه کچه دوکاندارانو یا په ټیټه کچه سرمایه ګزارانو زه چې درته وایم سجاده وروره چې په ټیټه کچه موږ سره همکاري شوې ده یعنې هغه په لوړه کچه تجارانو په لوړه کچه هیڅ هغه تجارانو زموږ سره ژمنې وې ژمنې پاتې شوې او د ټیټه کچه چې څومره وه زموږ سره دغه ډېره همکاري زیاته همکاري یې کړې ده ولې چې هر چا موږ ته خپل راغلي موږ هم نه یو راغلي دوی به خپل راتلل چې خبر به شو چې داسې پروګرام روان دی را بغلل و به ویل چې موږ تاسو سره کومک کوو همکاري کوو نو موږ ورته چې صحیح ده څه شی کولی شئ دوی به وایي چې موږ دا شی اخیستی شو دا شی اخیستی شو اسلاف صاحب هم ورته وایي چې بس ډېره ښه ده هغه ټیټ هغه والا په خدای یقین وکړه چې ډېره همکاري وکړه نه تجارانو وعدې کړي وې خو په دروغه وې وعدې صحیح نه وي چې کم هغې خو دې بیا موږ هم ورنه وانخیستې ورته هم چې دا موږ هم نه غواړو ځکه چې دغه موږ خپله هم ورکولی شو دغه کوم کسان چې یو دغه کومه کمیټه چې د دی هم ورکولی شو دا وړه وړه دوکانداران او دا پروژګې والا چې دغه نه ورته موږ اخیستی شو ډېره مننه زادران صاحب ډېرې ښې خبرې مو در سره خوشحاله اوسئ مننه کور مو آباد دوستانو دا د زومانو یا د 110 کسانو د ډلهییز واده لپاره هغه تحفه شوي توکي دي چې دلته کاروان خیریه بنسټ پې لیکل شوی دی د 110 کسانو ډلهییز واده لپاره د کاروان خیریه بنسټ د لازمو موادو مرسته دلته فکر کومه دا کمپله ده توشه کم پکې ده او دا بلښتونه دي او دا چې دی بیا د کوم بل کس له طرفه زرغون لباس پلورنځی دی چې دلته د ناوې خط دی زما په نظر کمیس دی او دا هم یو څه شی دی دلته به یا دا به ټیکری وي یا به رجعي څه شی وي دا ماشین دی دا وی آی پي بوټونه دي نوم یې پې لیکلی د کرټن باندې دا د جامو ګنډلو ماشین دی او دلته چې دی دی باندې زه نه پوهېږم چې دې کې به داخل کې څه شی وي خو دا ډېر منظم ایښودل شوي دي د ټولو کسانو لپاره تاسو یې دلته لیدلی شئ په ویډیو کې ډېر په منظم ډول مدیریت شوي دي په منظم ډول ایښودل شوي دي او بېلابېلو کسانو دلته همکاري کړې ده زه به هغو کسانو سره هم خبرې کوم چې د دغې 110 کسانو د ډلهییز واده لپاره دوی بېلابېلې همکارۍ کړې دي مرستې یې کړې دي که چا ډېره عادي همکاري کړې وي هم زما زړه دی چې خبرې اترې ورسره وکړم کوم چې مخې ته راځي فعلا دپاره نسیم افغان پروژګاه لخوا یوه ډالۍ دلته ایښودل شوې ده او داسې نورې مختلفې ډالۍ دي او هغه اړخ کې به هم تاسو ته وښایو چې دواړو اړخونو ته مختلفې تحفې او مختلفې ډالۍ ایښودل شوي دي کسان لام را روان دي ډلې ډلې کسان ډلې ډلې ځوانان د مختلفو سیمو څخه راځي او د نن ورځې د دغو خوښیو په مراسمو کې برخه اخلي لا مراسم پیل شوي نه دي خو مراسم به هم پیلېږي ډېره د خوند او رنګ څخه ډکه ورځ ده تاسې وینئ چې دلته د خوست په اماني لوبغالي کې ملي سټیډیم کې کسان ناست دي شمیر خو یې زیات دی او لام دوی راځي دغو مراسمو کې برخه اخلي نو زه غواړم چې نورو کسانو سره هم لنډې لنډې خبرې وکړم او د دوی نظرونه له تاسو سره شریک کړم